یو مورد چې ماته ډیر جالب و او زموږ په کلتور کې او فرهنګ کې دود او رواج دا ده چې ګڼې ښځې ډېرې غیبت کوي، ډېرې غیبت کوونکي دي ښځې. اما څېړنې دا وایي چې ښځې 90% کې او نارینه 40% کې د یوې ډېرې معتبرې څېړنې نتیجه دا ده چې ښځې 90 او نارینه 40% کې غیبت کوي. یعنی د 40 او د 90 ترمنځ ډېر فرق نشته دوستانو، خو 40 15 16 17 18 19 20 یعنی شپږ شمېرې وشمېرې اووه % کم دي نارینه په غیبت کې. منتها نارینه هم په کافي اندازې له 50 نه وراړولې 40% کې نارینه غیبت کوي او 90% کې ښځینه غیبت کوي. یعنی دا د اړیکو یو مورد ده دوستانو، یعنی په اړیکو کې د غیبت د قسم کله کله راځي تخریبونه او د شان. ښځې پوښتنې کوي ډېرې، معمولا پوښتنې کوي چیرته وې، چا سره وې، څوک در سره لاړل. دا د دې منظور په اړیکه کې د ښځې دا نه وي چې ته چا سره لاړلې، ولې لاړې، څه دې کول، کوم نجلۍ سره لاړې، کوم هلک سره لاړې، څوک و هلته ښځې وې، نر و دا و هغه و، کومه خرابه قصه نه وي روانه. دا مورد د ښځې ډېر ځله منظور نه وي. ښځې ډېر ځله پوښتنې د بحث د پیل لپاره کاروي، یعنی منظور یې دا وي چې راځه چې باید بحث پیل کړو، راځه چې خبرې شروع کړو. ځکه چې ښځو ته په اړیکه کې او د خپله دوی هم ډېرې خبرې کوي ښځې او د خبرو کول هم ورته مهم وي په اړیکه کې. نارینه برعکس دغسې فکر نه کوي. نارینه پوښتنو ته د کنټرول، تحقیق او څارنوالۍ په سترګه ګوري. هماغه شیبه چې ښځه غواړي بحث ورسره پیل کړي خپل نارینه سره چې ښه چېرته وې ګرانه، څنګه وې، څنګه څه رقم و، دا ورته وایي، دی ورته وایي چې هغه ده چېرته وم، بیا دې لکه چې شک راباندې کړی ده، بیا لکه چې داسې و هغسې و. دا زموږ مراجعین ډېر د مسایل مو سره شریکوي. حال دا چې نارینه ته زه غواړم دا ووایم چې د ښځې منظور دلته دا معمولا دا نه وي چې ته چېرته وې، چېرته دې بیا کومه مرداره کړې ده. منظور یې دا وي چې سړیه خو راځه بحث وکړو چې چېرته لاړې، چې دې وخوړل، څه و څه نه و، دا قصه راځه شروع، راځه بحث شروع کړو که نه. نارینه د ښځو پوښتنو ته حل لاره لټوي. معمولا کله چې پوښتنه کوي دا څنګه وکړم، دا څنګه سي، دا وایي دغسې که زه اوس دلته مصروف یم، او ښځه غواړي چې بحث وکړي، خبرې وکړي. ښځې پوښتنې د اړیکې په خاطر، پوښتنې د خبرو په خاطر مطرح کوي په اړیکه کې. اما نارینه برعکس هغه وخت پوښتنه کوي چې غواړي اطلاعات ترلاسه کړي. ښځینه چې پوښتنه کوي غواړي بحث وکړي، غواړي مجلس شروع کړي، غواړي یو رقم اړیکه شروع کړي، اړیکه پیل کړي. اما نارینه برعکس دغسې نه وي. اوس که زموږ نارینه هغه اورېدونکي چې نارینه دي، هغه اورېدونکي چې ښځینه دي او موږ اوري او د دې بحث په ټول ټاله په نتیجه کې دې نتیجې ته رارسېږي، زما هیله هم همدا ده چې همدې نتیجې ته راسي چې موږ فرق کوو، یعنی نارینه او ښځینه د اړیکې په برید فرق کوو. ښه خبرته ده چې د مقابل لوري برداشت، د مقابل لوري تحلیل، د مقابل لوري ارزونه له اړیکې نه وپېژنو. هغه څه رقم فکر کوي د اړیکې په اړوند، موږ څه رقم فکر کوو. زه فکر کوم چې دغه پېژندګلوي زموږ ترمنځ د تقرب او هغه نږدې کېدلو او پیوستون زمینه ډېره برابروي، زموږ ډېرې ستونزې حلوي. زه په دې باور یم که موږ نارینه او ښځینه دغه تفاوتونه درک کړو، موږ به ډېر په خپلو اړیکو کې او په خپل ژوند کې موفق اوسو.